بسم الله الرحمن الرحیم. د ننو دوستانو نن درته د 12 ټولګي د نتایجو په اړه د فارمټ په اړه معلومات درکوم چې دا نوې فارمټ می جوړ کړی دی. دینه څنګه استفاده کوو؟ لومړی خو راځو موږ سره څلور شیټ دي د نومونو لیست دی، د نوم بل نتایج دي، بل شهرت دی، بریالي، مشروط، ناکام، محروم. دا درته جدا لیستونه وباسي. همدارنګه لارښود دی. تاسو کولی شئ لومړی به لارښود مطالعه کوئ. لارښود کې څه وایي؟ ایډیټ یوازې د نومونو لیست پاڼه کې کولی شئ، نورو پاڼو کې تغیرات په خپله راځي. د پاڼې ګډه د هیډر په ساحه کې اخیستل شوې ده، په پرنټ کې ښکاره کیږي. مطلب دا دی چې ټول ایډیټ او تغیرات تاسې د نومونو لیست پاڼه کې کولی شئ. لومړی خو دا دی تاسې لیکئ، مثال دلته ولایت لیکئ په دغه ساحه کې، بیا دلته راځئ، دلته پوهنې امریت لیکئ، دې خوا راځئ، ورپسې چې دی پوهنې امریت پسې چې دی لیسي نوم لیکئ، او لیسي نه وروسته چې دی څویم 12 یو ټولګی دی، 2 دی، 3 دی، هر یو چې هغه دلته لیکئ، او ورپسې کال لیکئ، هجري شمسي، کال هجري قمري، او دلته نګران نوم لیکئ. دغه شیان چې تاسې ولیکئ دا به خپله په اتومات شکل دلته نتایجو ته اډ شي. دلته راځي ولایات، پوهنې امریت او د لیسې نوم، همدارنګه کال چې دی راځي، همدارنګه د څویم 12 څویم ټولګی دی، همدارنګه چې نګران نوم راځي. دویمه خبره دا ده چې نومونو لیست کې تاسې شهرت اډ کوئ، نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم په انګلیسي باندې، تخلص، تذکیره، دا ټول شیان، همدارنګه ښوونیز کال اډ کوئ. بیا راځئ دې خواته چې دی نمرې لیکئ. ګورئ اوس دلته موږ نمرې لیکلي دي، نمرو چې ورکئ اتومات شکل سره تاسو ته درجه بندي وباسي. هغې نه مخکې دې کې موږ سره څلور جدول دي. ګوره لومړی جدول چې دی د 12 ټولګي 4 میاشتنۍ ازموینې نمرې، دا د چهارنیمه نمرې شوې. دویمې دا د کلنۍ نمرې شوې د 12 ټولګي، او دا دې سره 3 کلنې نمرې وي ورسره چې دا د 11 ټولګي د نمرو جدول شو. او بیا چې دې خوا راشئ بیا د 10 ټولګي د نمرو جدول شو. نو دا څلور جدولونه موجود دي. لومړی جدول کې به تاسې د چهارنیمه نمرې ورسوئ. لکه دغه جدول دی موږ سره، په دې کې تاسې د چهارنیمه نمرې رسوئ. ګورئ چهارنیمه کې ما نمرې رسولې دي، مکمل نمرې. دا کس اوس بریالی دی 3، یعنې درجه، نتیجه. ګوره که چېرته نمرو کې لږ تغیرات راغلي، مثال زه دلته نمرې وکړم، فرضاً 2 نمرې شوې دي، په دري مضمون کې 14، تاسې درجه وګورئ دا اول شو. مثال فرضاً دې کس چې دی په مدني کې نمرې شوې 15، تاسې وګورئ خپله په درجه کې اتومات دا 3 شو، نو تغیرات راځي. او که چېرته یو کس مثال د 14 نه کمې وي، فرضاً د 10 نمرې وجوړلې، دلته خپله اتومات ورته لیکي ناکام. او که چېرته د خانې 14 خانې تاسې دغه ډول د بیک سلش سره قید کوئ، نو هغه ته اتومات محروم لیکي. دا محروم، ناکام، دغه کسان چې دی دا ګوره درجې نه وځي، دا نور خپله اتومات درجه بندي کېږي. ګوره که دغه کس بیرته د څه نه وباسو، د ناکامۍ نه وباسو، نمرې مثال د ده 8 شوې، تاسې وګورئ اتومات شکل سره دا اول نمره شو، دا نورې درجې هم ورسره تغییر کوي. په همدې طریقې سره تاسې راځئ دلته چې دی ټولې ورځې لیکئ. دغه کومه خانه چې ده په دې کې ټولې ورځې لیکئ. مثال فرضاً ستاسې کال دی د چهارنیمه پورې 110 ورځې شو، نو 110 ورځې تاسې دلته راځئ دا ناسوب خانه کې لیکئ. فرضاً 110 کې دغه کس چې د 8 ورځې غیر حاضر دی 8 لیکئ، نو دا صوب او ورسره ښوونیز کال تاسې ته خپله راوباسي. بیا راځئ دې خواته د کلنۍ نمرو ته. کلنۍ نمرو کې هم همدغه قسم ترتیب دی. که چېرته تاسې راشئ نمرې 14 خانې قید کوئ، نو محروم لیکي ورته، او نور درجه بندي خپله په اتومات ډول وباسي. او که چېرته معذرتي پکې وي، تاسې د دې دغه دلته راځئ، دلته خو مکمل ورځې لیکو. مثال 200 فرضاً 20 ورځې شوې د ټول کاله، انټر کوئ دې ځای نه. دلته تاسې ناسوب رسوئ، رخصت او ناروغ هم دې ځای کې رسولی شي که چېرته ولري. او بل له دې ځای نه تاسې کولی شئ معذرتي انتخاب کوئ. معذرتي، یا که چېرته کوم کس 12 ټولګي کې ناکام شو، په هغه نه دویم ازموینه اخیستل کېږي، هغه بیا دلته رسول کېږي، خو هغه بیا د درجې نه وځي، هغه ته مثال لیکل کېږي. فرضاً دغه کس دی دا چې د دویم ازموینه ورکړه خو درجې نه وځي، دلته لیکل کېږي چانس 2.
دا د درجې نه وځي. همدارنګه د 11 ټولګي نمرې تاسې رسوئ. ګورئ دلته فرضاً زه نمرو کې تغیرات راوړم. مثال د نمرې اته اتیا دي، زه ورته لیکم چې د نمرې 96 انټر کې درجې ته وګورئ، درجه کې خپله په اتومات تغییر راشي. یا مثال د اووه نمرې دی، زه ورته لیکم چې مثال د 95 نمرې شي. تاسې وګورئ په درجه کې به په اتومات ډول تغییر راشي. همدارنګه که چیرته تاسې دې خوا راشئ، دلته هم د مکمل د ټول کال ورځې لیکلی شي، یا دې ځای کې که چیرته کم کس چانس خوړلی وي بیا هغه نمرې نه وځي، نو هغې دپاره چانس 2 تاسې لیکئ، هغه به درجې نه وځي، دلته به چې دی درجې نه ختم شي. همدارنګه راځئ د څویم ټولګي نمرو ته. د 10م ټولګي کې عیناً همدغه څنګه چې 11م کې تاسې ولیده دا ټول دلته راځي. نو دې نومونو لیست کې چې کله تاسې او ټولې ورځې به دلته ولیکئ، نو کله چې تاسې د نومونو لیست کې تغییرات راوستله، نو هغې نه وروسته تاسې به پرنټ کوئ دلته نتایج. ګوره که نتایجو ته راشو، هغه کمې نمرې چې موږ د نومونو لیست کې رسولې هغه به ټولې دلته راشي. تاسې وګورئ ټول کم کسان چې تاسو نمرې رسولې وي هغه ټولې دلته راغلي. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې 12م ټولګي د نتایجو د فارمټ نه استفاده وکړئ. د دې فارمټ لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې وي، تاسې باید هغې ځای نه ځان ته ډاونلوډ کړئ او بیا به یې استفاده ترې وکړئ. نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ.